أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التمتع باب ثابت دی فبیان کی د حج تمتع. تمتع حج دی عندنا فنیز مج افضل و بهتر دی من الافراد در حج افراد، یعنی در حج مفرد حج تمتع چی دی دا افضل دی. متمتع حج دی علی وجهین پر دو قسم دی. متمتع یو متمتع دی یسوق الهدیه چی هدیه واستوی، و متمتع بل متمتع دی لا یسوق الهدیه چی هدیه نواستوی. و صفت المتمتع او صفت د متمتع چی دی الذي هغه لا يسوق الهديه چې هدیه نه استولې بانداد يبتدئ شروع وکي من الميقات د ځاسخه فيحرم احرام وتړي بعمره په عمره سره ويدخل داخل سي مکه او مکیته ويطوف او طواف وکي ويسعى او تګ وکي د صفا او د مروه ويحلق او وخري سر او يقصر یا کوتاکي یا سر وخري یا کوتاکي. وقد په تحقیق سره حلال سلو من عمره د عمره سره چې دا رقم وکه بس د عمره پرس و د عمره سره حلال سو. ويقطع پریږد تلبیه پریږد تلبیه هغه و چې لبیک اللهم لبیک دغه پریږد اذا هغه وخت ابتدا شروع کی به طواف په طواف سره چې طواف شروع کی دا به پریږد ثم ورسته یقیم مقیم بسی به مکه ته په مکه کې حلالا یعنی حلال بسی په دغه مکه کې بزان حلال کی پیدا وکانه کچیر یوم ترویتی په ورځ د اتم باندې یعنی د حج د میاشتې په اتم باندې د داخلي اختر د میاشتې احرام دی وتړي بالحج په حج سره من المسجد د مسجد حرام څخه به وفعل دا کار دی وکي ما يفعله لکه د چې دا کار کړی دی الحاج المفرد په حج مفرد کې چې څنګه کیږي دا رقم به وکي وعليه پر د باندې دم دی فإن لم يجد کنه کې پیدا دا کار نه وکي سام روزه دی ونسي 3 ايام درې ورځې په الحج په حج کې و7 او ورځې اذا رجع چراس الى اهله وخپل کورته درې ورځې روزه به حالت په حج کې ونسي او بیرته چراس کورته او ورځې به بیا او روزه به کورته ونسي. فإن ارادك اراده المتمتع د متمتع ان دا يسوق الهديه چې هدیه واستوي احرام دی وتړي وساق ودلېږي الهديه هدیه دا دی ولېږي. فإن كانت کچیر و بدنه اوشه که اوشه لېږل په دا هدیه کې قل د هار نشاندار دی کې دا اوشه به مزادت په یو شی سره او نعلن یا په یو چواټه سره یا دی یو رشکه او شی پسې وتړي یا دی یو چواټه پسې غوټه کې چې دا علامه دار نشاندار وي. ويشعر البدنه او اشعار دي کې یعنی علامه دار دي کې نشاندار دي کې زخمی دي کې اشعار په معنا سره اصلي د زخم راځي اوشه دی زخمی کې عند ابي صبر رحمت الله پنځ د امام صاحب و محمد پنځ د امام محمد صاحب او هو دغه اشعار کې دل چې دی دغه اوشه اندادي یشق چې زخمی کې سنامها هغه کوب د دی یعنی هغه بوک د دی هغه دی ورزخمی کې من جانب الایمن دراسته طرفه ولا یشعرو ندی اشعاروی ندی زخم کوي عند ابيح پنځ د امام صاحب. فاذا وقت دخل كداخل سو مکه او مکیه ته تاب تباب دی وکي وسعی تل دی وکي د صفا او د مروه سعی دی وکي ولم يتحلل ځان دی نه حلالوي حتی در داسې وخت پورې یحرم چې احرام تړي بر حج په حج سره در هغه وخت پورې د دې ځان نه حلال در څو چې د حج احرام تړي یوم ترویت د اتم په ورځ باندې. فین قدم الاحرام کې چیر د مخه کې احرام قبله د مخه در دغه اتم د ورځ جاز روا دی دته وعليه الدم پر د باندې دم ستا. فاذا وحلک کیسر وخره یوم النحر په ورځ د اختر فقط په تحقیق سره را حلال دی د لپاره من الاحرامین د دواړو احرامو څخه د چی سلو حلال سلو. وليس نست لاهل مکه د مکه معظمه د خلکو د لپاره تمتع حج نسته ولا قران نسته د مکه د خلکو د لپاره نه حج تمتع استه او نه حج قران استه وانما په تحقیق سره لهم د مکه معظمه د خلکو د لپاره الافراد حج مفرد دی د دې لپاره خاص. واذا عاد چراو ګرځي المتمتع الى بلدي وخپل شهر ته بعد فراغ ورسته د فارغ من العمره د عمره چې پایرغه سي ورسته خبرته چې راوګرځي خپل شاته ولم يكن او نوي ساق الهديه نه استول هديه یعنی لېجل د هديه نوي باطل دی تمتع د تمتع ولاړي. ومن اغزوك احرمك احرام وتړي بالعمره په عمره سره په عمره احرام وتړي قبل اشهر الحج د مخ د میاشت د حج د میاش حج د حج میاش نه دی راغلي د په عمره احرام وتړي فطاف لها طواف وکي د دغه د پاره د عمره د پاره اقل من 4 اشواط در څلور شوته کم وکړ یعنی درې وکړه یا دوا وکړه ثم دخل اشهر الحج بعد حج میاش داخل سوله فتمها نو پردې کې و احرام دی وتړي بالحج په حج سره نو بیا دا پرکی بیا د حج احرام سی وتړي نو کان دی
متمتع دی متمتع دی و ان تابه که تواب وکړي لعمرتي د پاره د عمرې قبل د مخ اشهر الحج د حج د میاشتې د مخ 4 اشوات څلور شوته وکوي نه خو در څلور کم ولا دا څلور پرا وک پسایدن یا زیات در څلور وک ثم ورست حج بیا حج وکي من عامي دغه کال ذلك دغه من عام ذه ذلك دغه کال حج وکي نو لم يكن متمتعا دی متمتع نه بلل کیږي و اشهر الحج میاشتې د حج دی هغه کمی دي شوال نیو د اختر میاشتې د کشنی اختر ولزو قادتي بل پسې د اختر د میاشت په پسې دغه خلق چې میانی ورته وایي دغه میاشت و 10 او لس من ذی الحجه لس د ذل حجه دغه د حج میاشت دي یعنی دوی هغه د کشنی اختر وو د په پسې میاشت او لس شپې چې دی هغه د لوی اختر د میاشت دغه ته د حج میاشت ویل کیږي فین قدمه که د مخ الاحرام احرام بالحج په حج سره علیه پر دی باندې جاز روا دي احرامه احرام د احرام روا دي وین عقد حجها کسم ثابت سدت پر حج ثابت واذا حازت كحيزه المرأة والشذ عند الاحرام په وخت د احرام شذ حيزه احرام تړلې په دې وخت کې اغتسالات غسل دی وکي او احرامات احرام دی وتړي وصنع ودي کې ما يصنعه حج چې کوم کارونه د حج کې یا غدي وکي غیر ما سوا ان هدا چې لا تطوف بالبيت نور د حج ګرد کارونه دی وکي نو لا تطوف بالبيت پر کعبه شریف په طواف نه کوي حتی در داسې وخت پورې تطهره چې پاکیږي چې در څو پورې دا دغه حیث نه پاکه سوی در هغه وخت به د کعبه شریف طواف بیا نه کوي دا به کعبه نه راځي وین حاضت کچیر حیزه سو بعد الوقوف ورسته د درېدو سره د مخه د عرفات یعنی عرفات یې وکي داغه ورسته دا بیا حیزه و طواف زیارتي یا د طواف زیارت څخه ورسته د حایزه سو انصرفت ولاد من المکه د مکه ولا شيء عليها پر دی باندې هیڅ شي نسته لتر کې طواف صدر د پاره د پرېښول د طواف صدر چې طواف صدر پرېږي پر دی باندې نه دم ستای شي نسته بس د دې حج پرس صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين